تازه طالبانو د ایران خلاف ستر اقدام وکړ. دا چې څه یې وکړل ملګرو، که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. د نیمروز له بندره د بې کیفیته تیلو 26 ټانکرونه بیرته ایران ته ګرځول شوي دي. د اسلامي امارات ستاندرد ملي ادارې وایي نیمروز کې د بې کیفیته تیلو د 26 ټانکرونو مخه نیول شوې او بیرته ایران ته استول شوي دي. د ادارې نن دوشنبې د مرغومې 12 اعلان کړی چې د تیلو 26 ټانکرونه تر لابراتواري ازموینو وروسته د دې ادارې له معیارونو سره برابر نه دي پیژندل شوي او له نیمروز څخه بیرته ایران ته لیږدول شوي دي. تر دې وړاندې هم ستاندرد ملي ادارې د هرات او فراه په ګډون په ځینو سرحدي ولایتونو کې د ټیټ کیفیت لرونکي تیلو د داخلېدو مخه نیولې او بیرته یې ایران ته استولي وو. د اسلامي امارات د ستاندرد ملي ادارې هیواد ته د وارد شوي تیلو ټانکرونه د تفتیش له جدیت څخه خبر ورکړی او له ټولو سوداګرو غوښتنې چې هیواد ته د بې کیفیته تیلو له واردونکو سره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته تیلو په اړه اندېښنې او شکایتونه زیات شوي دي. ملګرو، که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.